سلامونه. تاسو دا ګورئ مونږ دا وخت د برلین ښار نه د هامبورګ په لار یو او دا ځل د بس د لارې سفر کوو. دا هم د برلین نه هامبورګ ښار ته داخل شو. تقریبا موږ 9 بجې را روان شو او تقریبا دا اوس 12 بجې دي. نو 3 ساعته 3.5 ساعته مزل دی او دا د هامبورګ ښار سړک دی چې هامبورګ ښار ته داخلیږي. Heimweg, Aufenthalt oder Weiterreise. Der Rest ist der noch weiter. دا هم د هامبورګ بس سټیشن چېرته چې زموږ بس به ودرېږي. او هغه زموږ ملګری متین جان ولاړ دی. دا زموږ د بس سټیشن دلته اوس موږ بس نه کوز شو. دا هم د هامبورګ ټرین سنټرل سټیشن دی او دې ځای نه به انشاءالله موږ ځو برېمن ښار ته د ملګرو سره. تاسې دا لیدی شئ چې ښه غټ سټیشن دی او دا مسافرو ته ولاړ دی چې مختلفو ښارونو ته څوک راځي او څوک ځي. ټرین ولاړه دې ته آی سی وایي او دا د ټول نه تیز ټرینونه دلته یادېږي. بیا دې پسې نور دي هغې ته ریګنال یا غیګنال ورته وایي هغه دي او بیا په مختلفو همدلته دننه مختلف ټرینونه دي هغه ځي راځي بسونه دي هغه ځي راځي خو دلته اکثر زیات سفر چې دی هغه په ټرینونو کې کېږي ځکه چې هم زر رسي او هم اقتصادي دي ارزانه دي ټیکټونه او بیا شنبه یک شنبه دا فرصت هم ډېري نو دا وګورئ آی سی روان شو نو خلک دلته آی سی ډېر خوښوي ځکه هغې کې سفر ډېر تیز کېږي او خلک زر رسېږي. دا هم د برېمن طرف ته موږ روان شو. دا زموږ ټرین دی موږ به چې دی 2 ساعته کې 2.5 ساعته کې د متین جان چې 1.5 ساعت کې موږ برېمن ښار ته ورسېدو. سفر د روان دی او موږ ته متین جان چې دی ډونر ډالۍ کړ په سفر کې تر خوند سره د سپرایټ نو ځکه چې دې ډونر سره چې دی کله سپرایټ وي نو بیا ډېر خوند او دا اکثر د چرګ غوښه پکې یا چې دی غټه غوښه مختلف خو خوند یې چې دی ډېر مزیدار دی. متین جان چې کله هم ما سره خبرې کولې نو ما ته به د دې یادونه کوله او نن چې دی زموږ دغه په نصیب شو نو که تاسو چېرته د برلین یا چې دی د هامبورګ ښارونو کې ګرځئ نو خامخا چې دی دغه ډونر نوشیجان کې د دې ځای ښه ډېره ښه ده. دا هم د برېمن ښار دی او دا چې دی مرکزي ټرین سټیشن دی د برېمن ښار او موږ به دې نه مخکې ځو نو دلته موږ 1.5 ساعت منتظر کېږو نو 1.5 ساعت دننه بیا ناسته سخته وي نو باید سړی به بیرون چکر ولګوي نو وګورو د چکر نه به موږ هم خوند واخلو. هوا هم ښه ده باران هم شوی او بل دا چې د یکشنبې ورځ ده نو دلته خلک بیا د داسې هوا نه خوند اخلي د یو ځای نه بل ځای ته ځي صرف همدغه یو ورځ تېروي خو د یو ښار نه بیا بل ښار ته ځي او
همداسې چې دی اکثر چې کوم دلته مشهور ځینې هغه خلاص وي لکه مکډونالډ شو یا کے اف سی شو یا نور داسې دغه ځایونه شو خلک د اوټینګ دپاره راځي او بیا دغلته کینی ځان سره کافي راوړي چای راوړي او بیا ښارونو کې دغسې موټرې ګرځي چې هره ورځ هر وخت هر ساعت وي په هره 15 دقیقو کې 20 دقیقو کې موټر راځي همداسې هغه ټرم ګرځي نو دا ډېر سهولتونه دي دولتونو دلته کار کړی دی ولس ورسره همکار دی چې څو پورې د دولتونو سره ولس همکار نه وي نو هېڅکله دغه نه هغه هېواد جوړېږي او نه هغه سیمه جوړېږي او تاسې دا ګورئ چې دا ډېر د جګړې نه راوتلی یو هېواد دی چې د دوی هر یو تعمیر هر یو ساختمان هر یو انچ تباه شوی دی خو دوی جنگ ته لاس د جنگ پرېښود او ویل چې نور جنگ نه کو او هېواد جوړو نن چې دی هېواد په هره برخه کې پرمختللی دی دا هم نیدرساکسین ښار چې دلته کوز شو او دلته رسېدو زمونږ دام ټرین دی او د بریمن ښار نه دلته تقریبا په 58 دقیقو کې رسېدو 3 سټاپ یې وکړه نو دلته چې دی ټرین یو غټ سهولت دی تاسې ګورئ چې ډېری خلک چې دی په همدې باندې سفر کوي یو دې طرف نه راغی بل دې طرف نه لاړ او نیدرساسین چې دی ځان ته یو ولایت دی ډېر یو آرام ژوند دی پکې رش پکې ډېر نشته نفوس یې کم دی ډېره ښایسته هوا لري پاک صاف سوتره نو اکثر خلک چې کله دلته تقاعد واخلي نو بیا د دغسې ښارونو ته مخه کوي او هلته بیا چې دی خپل ژوند کوي نیدرساکسین هماغه ریلوې سټیشن دی چې موږ ښکته شو اوس وننوتو ډېر په هغه پخواني ډیزاین باندې ساتل شوی دی اوس هم په هماغې خپل حالت کې دی دا تقریبا ویل کېږي چې 90 کاله مخکې جوړه شوی دی خو بیا پکې لږ اضافه او کموالی راغلی دی خو په هماغه خپل ځای دی خپل ډیزاین دی دا بیا چې د هغه عمومي کوڅه ده چې خلک به دغه سټیشن ته راتلو سفر به یې کوو هغه وخت کې خو ډېر دا شیان کم وو نو خلک و چې دی په ډېر کم په لارو به راتله یا به ډېر کمو خلکو استفاده کوله ځکه پیسې به نه وي خلکو سره او هغه وخت کې دا چې دی د ریل سفر ګران و نو دا هغه کوڅه ده چې هغه کوڅه هم ساتل شوې ده چې دلته به خلک دې ټرین ته منتظر وو دلته به ناست وو نن اوس خو دلته دا کورونه نوي شوي دي تاسې ګورئ دلته به یو وخت کې بازار و او چوکۍ به لګېدلې وي زموږ ملګری دلته سوراب اعظمي وایي چې دا کوڅه کې چې دی یو وخت کې چوکۍ ایښې وې بیا هغه اخوا کړه ځکه چې د کورونو والا دغه وکړ دا اوس دا یو چوکۍ ایښې ده چې دلته خلک راځي او موږ ډسټرب کوي په عذابۍ دلته شور وي تر شپو پورې ناوخته پورې ناست دي نو هغه چوکۍ بیا اخوا کړې خو بیا هم په هغې کې څه زاړه دوکانونه مخکې شته او دغه بیا د هغې څلور لارې وه تاسې ګورئ چې دا یې څلور لارې وه د دې کوڅې اوس خو دا وړې شوي دي په هغه وخت سره دا ډېر غټ و همدا پخواني دوکانونه دي چې په همدې ځای باندې دغه دوکانونه وو اوس هم شته خو اوس یې چې دی لږ ماډرن سټایل باندې جوړ کړي دي او هغه وخت کې چې دی دا ساده و نو د برلن یا جرمني خپل هغه ساختار ساتلی دی خپل هغه چې کوم پخوانی سټایل دی دا ډېر پخوانی کوڅې دي دا وګورئ تاسې دا یې ساتلی دی او تر اوسه پورې چې دی د دې لګیا دی هماغسې د هغې ساتنه کوي دا چوکۍ ګورئ دا هماغه پخواني دا وایي چې دغه ځای کې هم دا چوکۍ ایښې وې اوس خو سټایل بدل دی خو مطلب دغه ځینې وو هغه وخت کې ډېرې وې خو اوس یې کمې کړي دي نو تاسو ته د نیدرساکسین نورې سیمې موخې او چې څومره معلومات زموږ ته لاسته راځي هغه به هم تاسو سره وخت ناوخت شریکوم
پارټیسیپیشن های علاقه ده او تاسو دا ګورئ چې خلک دا بازار دی تاسو دې بازار وګورئ که نه خلک پیدارو باندې ګرځي صفا پاک او موټر یې وګورئ د دوی دغه وګورئ پارکینګ وګورئ منظم هیڅ ګارد نشته چغې نشته دا کورونه دي خلک پکې اوسېږي دا کورونه دي خو دلته خلک چې دی مزاحم کېږي نه چې څوک ژوند ته پرې نه دي په دې کې خلک اوسېږي د ټولو کورونو کې پاک صاف سوتره خلک پکې چې دی خوشحالی ژوند کوي د موټرو دغه نشته رش نشته او همداسې هغه دستګاړو والا نشته شته دی خو منظم ولاړ دي دا نه چې په هر ځای کې راشي او بس خالي ودرېږه او تاسې چې دی د خلکو ته مزاحمت وکړئ دا وګورئ تاسې دا چې دی دا عمومي سړک دی تاسو به باور ونه کوئ چې د یو بازار داسې وي دومره پاک وي دومره منظم وي دا ډېر پخواني ښارونه دي دا ډېر پخواني کورونه دي خو دولت خو نه غوښتل چې دا ړنګ کړي ځکه چې کله په جنګونو کې دا ځینې پاتې شو نو دولتونو همداسې دوامداره فیصلې وکړې چې دا باید همداسې روغې پاتې شي دا ډېر پخوانی سټرکچر دی او دا ډېر پخواني کورونه دي دوی چې کله هغه نوي ځینې جوړ شوي دي په نویو نقشو باندې هغه د دې نه شاته دي او موږ چې دی د برلین ښار نه دې ښار ته تقریبا 8.5 ساعته سفر وکړ چې ډېری په ټرین کې او ټرین کې ځکه سفر غوره کېږي چې په مختلفو ځایونو کې کوزېږي سړی چې هلته وګرځي په مختلفو ښارونو کې بل خسته کېږي نه ځکه ټرین کې ته پاسېدی شي ګرځېدی شي په هغې کې هر څه موجود دي تشناب پکې وي او همداسې چې دی د یو ځای نه بل ځای ته پکې تلی راتلی شي خو موږ چې دی د برلین نه هامبورګ پورې موټر کې رالو بس کې رالو او همدا شان چې دی په هغې کې ګپ شپ خلک ګول کېږي فضای ازاد دی نو دا هغه ښار دی چې په نړیوال جنګونو کې ډېر خراب شوي خو دوی خلکو روغ کړ دلته چې کوم زموږ ملګری دی سوراوازمي هغه دا وایي چې تقاعد کوم کسان چې تقاعد شي هغه به اکثر دلته راځي او دلته ژوند کوي نو ځکه دغه ښار ډېر ارام هم دی او نن یکشنبه ده هامبورګ کې ټول دغه بند خو دلته خلاص دي او وجه دا ده چې دا ښار سیاحت ډېر لري او ډېر خلک ورته راځي دې وجه نه چې دی دوکانونه خلاص دي او دوکانونو ته خلک راځي